قبر ښه دی دې کې به د تعویض ښخ کړم. چې دا چغه چې شو واله دا خو بلا ده پولیسې لږ تخته خپې وباسه. يلا خير يلا خير يلا خير. يبا راشي كنا يباي يلا كولي چلو شو يلا كولي خير خدای کنه. ډیر خطرناک خوب مې ولیدو چې بدګونیا غوندې شوه زه یې د مارۍ نه ونیولمه. ستان څه داسې ګناه شوې ده چې ته دومره خطرناک خوبونه وینې؟ ما ته صفا خبره وکړه. زما نه خو داسې غټه ګناه هم نه ده شوې چې زه داسې غلط خوبونه وینمه. بیا هم انسان دی که نه، د انسان نه غلطي کېږي. که داسې چې چل دې کړی نو ما ته صفا خبره وکړه. غوره سوچ وکړه که داسې چې چل دې کړی نو رایاد که ځان ته. اوس رحیم الله ته اړم نشم ویلی چې ما په قبر کې تعویض ایښودی دی. ملا ستا نه خبره نشم پټولی، صفا خبر ته کومه غوږ ورته کېږده. السلام علیکم پیر صاحب څنګه او خیر دی بچوړیا خیر دی کښېنه کته. ولې څه مسله ده وایه که نه؟ پیر صاحب زما ورور ما په مخه وایي چې سکول ته ځه، داسې یو تعویض ماله وکړه چې زما ورور ما ته ګوتې رانه وړي. ډېر زیات حفاظت کړی ما که نه. دا خو درته ډېره ښه خبره کړله چې سکول ته ځه. ته سکول ته ولې نه ځې؟ زه خو سکول ته ځم خو بیا مې وایي چې دغه قصې پرېږده خو ما یو تعویض وکړه. ټیک شو ځه کومه دله ځه ټیک شو. بچوړیا دا تعویض واله او ستاسو د کلي کومه غټه مقبره چې ده هغې کې به سوری قبر وګوري او دا تعویض به هغه قبر کې ښخ کړي. ښه دا روپۍ واله اوس زه لاړم الله په امان. ځه بچوړیا ځه. ټیک شو ځه پیر صاحب زه دنه لاړمه. بچوړیا چې د ماشومانو خبره نه منو در په در به ګرځي. خو ځه زمونږ خو خپلو پیسو سره کار دی. ښه لکه دا خبره تا ماته پرون ولې نه کول؟ تا چې په کم سوري قبر کې تعویض ایښی دی هغه قبر ټیک د شهید قبر دی. سبا به ځو دواړه چې په کم قبر کې تعویض ایښی دی هغه قبر و ماته ښیې. ښه ټیک شو ځه. اوس غلی او دشه ښه غلی څم له یارېږه مو. ما ته چا وي چې تعویض کوه. کومه مقبره کې تعویضونه ایښي دي؟ هغه پورې زر واشه چې کوم قبر کې تعویضونه ایښي که نه تعویضونه ماته راورسوه. زه په دې ځینه اخر زر واشه. ښه زر راځه زر منډه.
هغه هلک خو ډېر زیات ناوخته کو چېرته مړي د مرۍ نه ونیو کو را دې وړو کم تعویذونه دي راکړه ته ماله تعویذونه دي راواله دې خوا ګورئ د قرآن ټول آیاتونه یې الټا لیکل دي دې کې څومره ګناه دی تعویذونو کې ته به غلط خوبونه نه وینې بیا دا کارونه کې ښه په نن سبا پیرانو به اعتبار نه کې چې څه مشکلات کې ته راځي 2 رکعاته نفل کوه یا د قرآن تلاوت کوه هغه مشکلات به الله په خپله ختموي یا الله پاکه زما توبه ده دا کار به بیا نه کوم یا الله ما معاف کړي Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.